د نن څخه تقریبا 1.5 سل کاله شاوخوا مخکې امین صفدر اوکاړوي تجلیات کې لیکلي دي د نن څخه سل څه بالا کلونه مخکې دي په هندوستان کې د ټول مسلمانانو سروي وسوله چې مسلمانان څومره قدر 48 کروڑه انسانان دغه خلک و چې په دنیا کې تګرځېدل چې په 4 مذهب کې داخلو 10 لکه انسانان داسې و چې د 4 مذهبو د باندې و مسلمانان و خو د 4 مذهبو د باندې و 10 لکه انسانان هغه څوک و امین صفدر اوکاړوي لیکل دي شیګان و اکثر خو د سلفي په نامه یو سړی نه دی لیکلی یو سړی ځکه د پخوا نه وه دا نوې ګمراهي ډېره جوړې شوې نوي نومان راغله دا نومان هم پخوا نه خو مشران یې وګورئ د دې نه کوم عقیدې وې دغه نومان پخوا نه و دا اوس نوي نومان مقصد دا دی وایي په قبر کې د مذهب پوښتنه نه کېږي امامان وایي په قبر کې پیدا نه رسي په قبر کې د مذهب پوښتنه کېږي ملا علي القاري الحنفي مجدد الامت د احادیثو غټ استاد دی مرقات کې در دغه حدیث مبارک لاندې لیکي چې په قبر کې ملایکې راسي د سړي څه پوښتنه وکړي ستا رب څوک و که هغه مسلمان نه و هغه ورته زه نه یم خبر وایي نبي دې څوک و وایي زه نه یم خبر وایي د چا په دین باندې وی وایي نه یم خبر وایي دا ګرزان به د اور ورته ونیسي وایي لا دریت ولا تلیت د دې ترجمه مولا علي القاري الحنفي په دې کې ای لجتهدت ولا قلدت نه تا د یو چا تقلید کړی و نه دې د یو چا پر مذهب تللی وي نه دې په خپل علم درلودی مجتهد هم نه وي نه په قبر کې هم ګورې د مذهب پوښتنه کېږي په قبر کې هم د علم او د دین پوښتنه کېږي دا نورې ډلې چې دي د دې 4 مذهبو د باندې که شیګان دي که وابیان دي که پنجپیریان دي کاره بلا دا خلک کافران نه دي دې ته به کافران نه وایست مسلمانان دي خو په اسلام کې دننه ګمراهان شوي دي کافر نه دي اوس د دې خلکو به انجام څه شاه عبدالعزیز رحمه الله هم لیکلي دي او نبراس والا هم لیکلي دي د عقیدې د خرابۍ په خاطر به لازمن دوزخ ته ځي چاره نه لري چې عقیدې په اندازه باندې د دوزخ عذاب ورکول سو برته به جنت ته راوځي خو د عقیدې د خرابۍ په خاطر که پر اسلام نفس پر اسلام مړ وو خو عقیده د ګمراه د دوزخ ته به یې پلا خامخا ځکه عقیده یې خرابه نو لهذا ګوري مسله مې د سره درته راخیسته د الله رسول الفتنې را ډېرې شولې فتنې کې به دا فتنې راسي چې مسلمانان به 2 اویا ډلې سي په 3 اویا ډلو کې به 3 اویا ډلې به یوه ډله به جنت ته ځي 2 اویا به دوزخ ته ځي یوه ډله د جنت ته چا د صحابو پوښتنه وکړه د الله رسول چې څوک زما او د صحابو پر لاره رواني علماو کتابو راته ولیکل چې څوک په 4 مذهبو کې داخل و د ډله د جنت بس اوس دغه د خلاصون لارې دي نورو ډلو پسې مه ځغلئ نورو خلکو ته مور ځغلئ نورو فرقو ته اوس دې وخت نه دی در دغه بالا ښه دین څوک نسي راته راوړی لکه اوس چې صحابه راوړي وو موږ ته چې امامانو د صحابو څخه درجه پر درجه راورسوي در دغه بالا ښه دین څوک نسي امام حافظ صالحي دمشقي رحمه الله دا امام شافعي صاحب د مذهب عالم دي 400 کاله مخکې هغه لیکلي دي وایي موږ اهل سنت او ګمراه سړی پر چش پیژنو ګوري وابیان پخوا نه و داسې نه چې د وابیان پخوا وه خو دا پلرونه یې و چې دا د ډېره کمه عقیدې درلودلې یا د نن څخه تقریبا 1.5 سل کاله شاوخوا مخکې امین صفدر اوکاړوي تجلیات کې لیکلي دي د نن څخه سل څه بالا کلونه مخکې دي په هندوستان کې د ټول مسلمانانو سروي وسوله چې مسلمانان څومره قدر 48 کروڑه انسانان دغه خلک و چې په دنیا کې تګرځېدل چې په 4 مذهب کې داخلو 10 لکه انسانان داسې و چې د 4 مذهبو د باندې و مسلمانان و خو د 4 مذهبو د باندې و 10 لکه انسانان هغه څوک و امین صفدر اوکاړوي لیکل دي شیګان و اکثر خو د سلفي په نامه یو سړی نه دی لیکلی یو سړی ځکه د پخوا نه وه دا نوې ګمراهي ډېره جوړې شوې نوي نومان راغله دا نومان هم پخوا نه خو مشران یې وګورئ د دې نه کوم عقیدې وې دغه نومان پخوا نه و دا اوس نوي نومان نو دا ګوره دا علم وایي موږ دغه ښه خلک و بد خلک جنتیان و دوزخیان اهل سنت و ګمراه ډلې پر چی سره پیژنو دا وایي من احب ابا حنیفه فهو سنی ومن ابغضه فهو بدعی بس دا فیصله که چا د امام ابو حنیفه رحمه الله سره محبت و زموږ ستاسې د مذهب امام صاحب که چا د امام صاحب سره محبت و په زړه کې
د سړی د اهل سنت دی، دا د هغې فرقې خاوند دی چې جنت ته به ځي. که چا بد ځینې وړله، دا د امام شافعي ستا د مذهب عالم دی. ګوري پخوا دا خلک داسې نه کول چې د یو مذهب ملا او په بل مذهب څه بد وایي. د امام صاحب صفتونه کوي. که چا د امام صاحب څه بد وړله، موږ په دې پوهېږو چې د بدعتي ګمراه دوزخي جهنمي سړی دی. بس دا ښه فیصله ده اوس یې کړې، 400 کاله مخکې کړې ده. اوس دا فیصله بیخي په کار راځي. بس اوس خلکو ته د امام صاحب نوم ورخلي چې ښه یې ځینې ځي که بد یې ځي. تاسې اوس دلته چې دا زموږ په څنګ کې دلته دا ژرې چې در نامه تېرې سوي دي، دا اوږدې د بېعقلانو ژرې چې نیولي، ژره که در موټ غټه سول، موږ کتابونه وایي بیا یې وهل واجب دي. ژره نامه ته رسول وایي دا ناروا کار دی. چې د دغو څه پوښتنه وکړي د امام صاحب نوم ور واخلي، بس دستي به در باندې راوغورځېږي. امام صاحب خو زما اوس تا رقم سړی و. امام صاحب وایي څوک په قبر کې وایي د امام صاحب پوښتنه نه کېږي، په آخرت کې خو د امام صاحب ګټه نه درته رسوي. دا د جاهل. که چا د امام صاحب نوم بد پر لګېدی، 400 کاله مخکې حافظ صالحي دمشقي فیصله کړې ده، دا جهنمي دی، دا دوزخي دی. ځکه دا د اهل سنت د باندې سړی دی. که چا د امام صاحب د نامه سره مینه او محبت او اخلاص و، په دې پوه شه چې دا جنت دی. عقود الجمان کې حافظ صالحي دمشقي دا خبره لیکلې. امامانو پسې به پسې کېږو، امامان ګټه راته رسوي. یوم ندعو کل اناس بامامهم، قرآن کې الله پاک وایي په ورځ د آخرت به هر سړی د خپل امام په نامه راپورته کوي. در دې لاندې امام قرطبي هم لیکلي دي، در د آیت لاندې، در دغه آیت لاندې تفسیر ساوي هم لیکلي دي، در دغه آیت لاندې په غریب او ادب قریب القرآن کې هم لیکلي دي. دا ټول دا لیکلي دي. امام قرطبي هم در د آیت لاندې لیکي ورځ د آخرت کې به دا غږ کېږي، یا حنفي یا شافعي یا مالکی یا حنبلی. دا هر چاته به د مذهب په نامه غږ کېږي. یا عبدالله الحنفي، ای عبدالله چې حنفي یې، ای عبدالله چې شافعي یې، د امامانو په نامه باندې په آخرت غږ کېږي. څنګه امامان سړی نه خلاص. امام ابو حنیفه رحمه الله چې 40 کاله د شپې خوب پر ځان حرام کړی و، د الله عبادت یې کوي، نو هغه به بیا الله جل وعلا شانه ته څومره قدر لري. مقصد د خبرې دا دی امامان په آخرت هم ګټه رسي. د مذهب پوښتنه په قبر کې هم کېږي. ښه دلته زموږ تی سره په چنګاونډ کې څه خلک شته، دا دلته چې کاروبارونه د خلکو سره کوي، بس دې ته ګډ لکه شیطان د مذهب پوښتنه نه کېږي، دې ته ګډ لکه شیطان د دین پوښتنه نه کېږي، د امام پوښتنه نه کېږي. په مسجد کې لمونځ مه کوه، په ملا پسې لمونځ مه کوه. دا ګره دنیا مشرکانو کافران بوله، یو خپل ځان در هر چا ښه مسلمان بوله. دا څومره د ضلالت او ګمراهي خبر لکه شیګان به دې لمونځ نه کوي. ګوره چې خپل امام بارګاه پیدا نه بس خپل مسجد ته خپل په ملا پسې چې دلته زما سره خټې کولې ام دې لمونځ ما پسې نه کوي، چې ستا سره کولې ام یې نه کوي، کله بله سره او موږ تاسې هم راولو د کاروبار دپاره کارونه کوو. نه حدیث مې درته وایي، ګورې د مسلم شریف حدیث دی، د الله رسول صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ فایاکم و ایاهم، دی به له ځانه لرې کوې، ځان به د دې لرې کوې. د دغو ګمراهانو خلکو سره به کاروبار نه کوې، د دغو سره به رابطه او تعلق نه جوړې، د دغو سره به ناست و ولاړه نه کوې. تا به نه کې خراب کشر دې خرابوي. زما یو ملګری شناخته حاجي صاحب دی، ما ته یو ورځ قصه کول د یو ملګري د سلفۍ دی، وایي د هغه سره مې داسې زما انډوال داسې، ما ورته د دې سره شناخت مه کوه، مه کوه د دې خلکو سره تعلق مه ساته. وایي زما انډوال دی، ما نهسې خرابوی، د 20 کالو انډوال مې دی. بله ورځ خبر شولم، وایي زوی یې سلفۍ سوی دی. ګوره پر تا یې کار نه وکړي، ستا خو به عقیده پخه وه، زوی یې در سلفۍ کړي، سبا دې بل کشر در اړوي. دا خو کشران دي، دماغ خالی دی، اسانه کار کولی شي. بیا د شیطان خلق دي، د شیطانی کار د سړي په ذهن کې اسانه قرار نیسي. نه 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 ډېرې ځینې ګرځي. هیڅ کاروبار داسې خلکو سره مه کوه، ضرورت یې نشته. ښه خلک الحمدلله پر دنیا ډېر دي، داسې خلکو سره کاروبار مه کوه، داسې خلک د ځانه څخه ګوري. نو مقصد دا دی، وایي په قبر کې د مذهب پوښتنه نه کېږي. امامان وایي په قبر کې پیدا نه رسي، په قبر کې د مذهب پوښتنه کېږي. ملا علی القاری الحنفي مجدد الامت د احادیثو غټ استاد دی. مرقات کې در دغه حدیث مبارک لاندې لیکي چې په قبر کې ملایکې راسي، د سړي څه پوښتنه وکړي، ستا رب څوک و؟ که هغه مسلمان نه و، هغه ورته وایي زه نه یم خبر. وایي نبي دې څوک و؟ وایي زه نه یم خبر. وایي د چا په دین باندې وی؟ وایي نه یم خبر.
وای دا ګرزان به د اور ورته ونیسي وای لا دریت ولا تلیت. د دې ترجمه مولا علی القاری الحنفی په دې کې ای لجتهدت ولا قلدت، نه تا د یو چا تقلید کړی وو، نه دې د یو چا پر مذهب تللی وي، نه دې په خپل علم درلودی، مجتهد هم نه وي. نه په قبر کې هم ګورې د مذهب پوښتنه کېږي، په قبر کې هم د علم او د دین پوښتنه کېږي. خپل عقیده به انسان د پاره اثر شي. ګوري عقیده مسلمان به ډېر فکر د ځان سره دا کوي چې عقیده جوړي، د ګمراه فرقو څخه ځان وګوري، د دې خپل مشرانو او د کشرانو د لحاظ وساتي. دا خپل دین چې موږ ته د امامان را رسولی دي، د عجیبه ښایسته دین دی. دا امامان داسې کمزوري خلک ما در ټول نه وه، دا ډېر مبارک دین یې در موږ را رسولی دي. اصل دین دغه و، هغه خلکو صحابه لیدلي وه، هغه خلک د صحابو د زمانو